ابو ذر غفاری رضی الله عنه دا یو صحابي و. کله چې رسول الله السلام دعوا د نبوت وکړه او د رسول الله هغه د نبوت را ظاهر سو، نو د خپل ورور ته ویلي وی وروره لاړ سه هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څه معلومات مونږ ته راوړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی ورغی، هلته یې څه وخت تیر که بیرته راغی. نو ورته ویلي وی څه حال و؟ نو ده ورته ویلي وی بس نبي و او خلکو ته یې په نیکو کارونو باندې امرونه کول او د ده خبرې شعر نه و، کومې خبرې چې کولې هغه خبرې شاعري و شعر نه و. ده ورته ویلي وی زه صحیح ده وی د ما زړه دې یخ نه کړ، ځکه ته چې ما لیږلی وي د دې دپاره مې لیږلی وي چې ته ما ته مکمل شافي بیان راوړه، نو تا هغه کار ونه که چې پکار و. بیا ابو ذر غفاری رضی الله عنه خپله را روان سو، ځان سره یو ځای راواخیست. دا اوبه څه وړي پکې مشک، موږ ځای ورته وایو، جنوبیانو تاسې ورته ژی وایه. نو د فارسي مشک آب دی د ځانه سره راواخیست او سوارلی هم ورسره وله او مکې مکرمې طرف ته راغی او مسجد حرام ته راغی. نبی علیه السلام یې لټوه چې رسول الله وګوري چې دا څنګه سړی ده. نو دا یې بده ګڼله چې چا نه پوښتنه وکړي، ځکه ده ویلې چې داسې نه وي داسې یو چا سره وانه وړمه چې هغه دښمن وي. پوښتنه یې نه کوله، مسجد الحرام کې اړولي ول چې شپه سوه همدا ژی ورسره و مشک. او کله چې ماښام سو علي رضی الله عنه راغی او علي رضی الله عنه کور ته روان سو، نو دی هم شاته ورپسې روان سو. شپه یې د علي رضی الله عنه سره کور کې وکړه ډوډۍ، خو یو بل سره خبرې نه کوي. بیا سبا ته راغی، بیا هم دلته سهار چې راغی ټوله شپه هم دلته وو. بیا سهار لاړه، بیا راغی او بیا تر ماښامه پورې وو، بیا د علي رضی الله عنه سره لاړه. دریم سهار چې تیر سو، نو علي رضی الله عنه ته وایي، علي رضی الله عنه ورته ویلې وی سړیه مسافره څه شي دلته راوستلی؟ نو ما ته قیصه وکړه که نه، دا 3 ورځې دوی خپل منځ کې سره نه غږېږي. وی ته ما ته خپله قیصه وکړه که نه د څه دپاره راغلی؟ نو ابو ذر غفاري رضی الله عنه ورته ویلي وي خبر درته کوم، خو ما سره به دې ما راز ساتي. ده ورته ویلي وي ساته مې. وی داسې یو سړی راغلی ده او دعوه د نبوت یې کړې او زه راغلی یم په هغه باندې ایمان راوړلو دپاره د هغه معلوم. نو علي صاحب ورته ویلي و دا رښتیا نبي ده او د الله نبي ده. نو ورته ویلي ما پسې راځه زه دې نبي ته ورولم، خو که لاره کې ما او تا به غږېږو نه، زه به مخکې یم ته به ما پسې شاته یې، چې خلک پوه نه سي چې ته له ما سره یې. خامخا که چېرته خلک ولاړو نو زه به داسې وکړم چې تشو میتیازو ته به تیر سم، ته به همداسې ډایرکټ روان یې چې خلک پوه نه سي چې ته له ما سره یې. وی زه صحیح ده. نو ابو ذر غفاري رضی الله عنه یې بوته د هغه کور ته یې واروسته، د رسول الله کور ته، او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د اسلام بیعت وکړ. کله چې د اسلام بیعت وکړ نو نبی علیه السلام ته وایي ای د الله نبی علیه السلام ورته ویلي وي لاړ څه قوم ته دی فاخبرهم حتی یأتیک امری، خپل قوم ته دې ورسه، د خپل قوم دې خبر که او تر څو چې بیا زه غوښتنه درنه کوم بیا به راسي. اوس هملته اوس خپل قوم کې د دعوت شروع که. ده ورته ویلې نه د الله رسوله والذي نفسي بيدي لأصرخن بها بین ظهرانیهم، زه به د دې مکې د کافرانو په منځ کې د توحید اعلان او چیغه کوم. فخرج حتى اتى المسجد فنادى باعلى صوته، جماعت ته راووت او په لوی آواز یې غږ وکړ اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى اضطجعوه. دا ټول قوم د مشرکینو د مکې راجګ سول، وی وه راڅیم لو. عباس ابن راغی، عباس ابن عبد المطلب، هغې ورته ویلې ای د مکې کافرانو ولې دا سړی وهئ؟ دا خو د بني غفار د قبیلې سړی ده، مونږ تاسې خو محتاج خلک یو، شام ته ځو او د شام نه خوراکي شیان راوړو، که بالفرض تاسې دی ووهئ
نو هلته چې مونږ ځو دوی به مونږ نه انتقام اخلي پرېښودو. نو دا د اسلام د دین په لاره کې تحمل د شدائدو د ستړي و